سلامونه ونیکې هیلې مې ومنئ امید دی چې جوړ ټول به وئ. اوس راځو دې ته چې جاواسکرipټ موږ چېرته ولیکو، په کوم ځای کې جاواسکرipټ کودونه ولیکو. نو دلته د سکرipټ په نوم یو ټاګ ده چې دا تاسو په هیډ کې هم لیکلی شئ او په باډۍ کې هم لیکلی شئ. HTML JavaScript code is inserted between script. سکرipټ په خلاصوئ او بیا به سکرipټ ته اړ نو په سکرipټ کې چې کوم کود دی هغه ته هغه د جاواسکرipټ کودونه لیکل کېږي او هغه ته تاسو کولی شئ جاواسکرipټ کود ولیکئ. اوس که زه راشم دې ته دلته دغه مثال موږ وګورو. دلته یو HTML پیج هم خلاص کړی ده، بیا هم باډۍ خلاصه کړې ده او دلته یو H2 ده چې JavaScript in body او دلته موږ پی یو پروګراف هم ډیفاین کړی ده او بیا دلته موږ د JavaScript په ذریعه د دې والیو چینج کړې ده، یعنې په خپله په دې ځای کې چینج شوې نه ده. دلته JavaScript په ذریعه موږ اول دا داسې ډاکومنټ ټارګیټ الیمنټ بای آی ډي ډیمو په دغه آی ډي چې دلته ګېټ کړې ده او دلته inner ډاټ HTML دا یو پراپرټي ده چې تاسو کولی شئ چې د HTML په یوه الیمنټ کې دننه بل الیمنټ ولیکئ. دلته موږ HTML کود هم لیکلی شو. یو د ټکسټ لپاره په ځانته پراپرټي ده چې inner ټکسټ هغه وروسته انشاءالله تفصیل سره وایو. خو دلته چې دا موږ inner HTML لیکلی ده او په دې ځای کې موږ لیکلي دي چې my first JavaScript. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې JavaScript دلته ولیکئ او موږ کولی شو چې JavaScript په هیډ ټاګ کې ولیکو او انشاءالله وروسته ووایو. اوس دلته راځو او دلته ویل دي چې که تاسې JavaScript په اوږدي نو کولی شئ چې ټایپ اټریبیوټ استعمال کړئ او هلته سپیسیفای کړئ چې دا JavaScript دی. دا په مخکیني JavaScript کې استفاده کېدله. اوس HTML5 چې راوتی بای ډیفالټ چې دغه سکرipټ لانګویج کاروي او تاسو ضرورت نه وي چې دلته ټایپ ورته مشخص کړئ. بیا راځو دلته ویلي چې JavaScript فانکشن ان ایونټ دا یو ډېر مهم بحث دی. فانکشن په پروګرامینګ کې یو ډېر مهم بحث ده چې دلته موږ وروسته بیا لولو او په دې به په ډېر وضاحت سره غږیږو. او دلته یو لنډ تعریف ورکړی چې JavaScript فانکشن از ا بلاک اف JavaScript کود. دا یو بلاک د JavaScript د کودونو څخه ده چې مشخصې وظیفې اجرا کوي او دا هغه وخت اکزیکیوټ کېږي چې کله یې کال کړي. دا ډېره مهم خبر ده. تاسې یو فانکشن جوړوئ مثلا دوه عددونه جمع کوي او دا به هغه وخت اکزیکیوټ کېږي چې کله تاسې هغه کال کوئ. اوس دلته چې موږ راغلو دغه اګزامپل ته په دې ځای کې دا موږ بدون د دې نه چې دا کال کو دا اکزیکیوټ شوی ده او دلته موږ ته ریزلټ راکوو. فانکشن داسې ده چې کله تاسې فانکشن جوړ کړئ هغه به کال کوئ، هغه تر هغې پورې کار نه کوي یا نه کال کېږي چې تر څو یې کال نه کړي. او کال هم یو ایونټ کې هغه کال کېږي، لکه یو یوزر راځي په یو بټن باندې کلیک کوي، دا یو ایونټ ده، دا یو ایونټ ده چې واقع کېږي او هغه فانکشن به موږ هلته ورته پاس کوو او هغه به فانکشن کار کوي. JavaScript in head or body. You can place any number of script in HTML document. ښه موږ کولی شو چې سکرipټ هر ځای کې ولیکو او عموما ډېر چې لیکل کېږي هغه باډي کې هم لیکل کېږي او په هیډ کې هم لیکل کېږي. نو دلته یو مثال ورکړی ده په هیډ کې، لکه موږ چې کله CSS لیکو او سټایل اټریبیوټ هم خلاصوو دلته هم بندوو نو ټول CSS کودونه وو او په دې ځای کې اوس سکرipټ هم لیکلی شو. سکرipټ لیکلی شو او دلته چې کله لیکل کېږي دا ټول کودونه چې دي هغه د JavaScript دی. نو دلته یو فانکشن جوړ کړی ده. اوس زه لږ غواړم د فانکشن ته لږ وضاحت ورکړم چې تاسو پرې پوه شئ. اول خو دغه فانکشن چې ده دا یو ریزلټ شوی کیورډ ده. نو دا کله چې تاسو فانکشن جوړوئ فانکشن به لیکئ بیا به د خپل فانکشن نوم ورکوئ. مثلا فانکشن یې لیکلی ده او بیا یې لیکلي دي چې ما یې فانکشن. کله چې فانکشن ولیکو په دې اساس به تاسو قوسونه خلاصوئ او دلته تاسې کود ورته لیکلی شئ. دغه کود به هغه وخت کال کېږي، هغه وخت به اجرا کېږي کله چې دا تاسې کال کړئ. دا تاسې کال کړئ، د هغه وخت به دا کود نه اجرا کېږي. د مثال په ډول دلته دغه پورته مثال ته چې موږ راغلو دلته موږ ضرورت نه و چې دا کال د څرنګه چې موږ پروګرام رن کړو دا په خپله اکزیکیوټ شو. نو فانکشن داسې یو بلاک د کود تر څو چې کال نه کړي هغه نه اکزیکیوټ کېږي. دا به موږ راځو کال کوو به او دا په یو ایونټ کې کال کوو. مثلا ایونټونه لکه ان کلیک یا ماوس کلیک کو په یو څه باندې یا ماوس هاور کو یا ماوس د لرې کو یا انټر کو، دغه ټول ایونټونه دي. نو دلته موږ کله چې یو فانکشن جوړوو هغه باید کال تر څو چې کار نه کوي هغه فانکشن کار نه کوي. راځئ دغه مثال وګورو. په دې مثال کې دلته
د هیډ ټاګ یې چې خلاص کړی دی بیا یې دلته سکرپټ په نوم یو ټاګ خلاص کړی دی چې په دې کې اوس موږ کولی شو جاواسکرپټ کودونه ولیکو. نو موږ راځو دلته یو فنکشن تعریف کړی دی. اول هر فنکشن چې تاسو تعریفوئ اول به د فنکشن کیبورډ لیکئ. دا یو ریزرف شوی کیورډ ده چې تاسو به باید لیکئ او په دې ځای کې به د فنکشن نوم ورکوئ. مثلا دلته ما یې فنکشن ورکړی. بیا وروسته دا ډاکومنټ ډاټ ګیټ الیمنټ بای آی ډي ډیمو دغه پروګرام چې ده دا یې سلیکټ کړی ده، دا یې په اصطلاح ټارګټ کړی ده او دلته یې ورته ویلي چې پروګرام چینج د دې والیو چې ده هغه یې چینج کړې ده او دا به هغه وخت اکزیکیوټ کیږي، هغه وخت به دا کار کوي چې کله فنکشن کال شي. نو بیا دلته راځو موږ یو بټن هم تعریف کړی ده. په ایچ ټي ام ایل کې کله چې تاسو بټن تعریف کړئ دلته ان کلیک یو ایونت ورکړی دی، یو کلیک ایونت هم ورکړی دی چې کله یو زر راځي په دا بټن باندې کلیک کوي نو باید څه وشي. نو دلته موږ فنکشن ورته پاس کړی ده. دا فنکشن موږ دلته ورته پاس کړی ده. په دغه طریقه باندې دا فنکشن پاس کیږي او دلته ورته ویل چې دا فنکشن موږ ته اکزیکیوټ کړي. نو کله چې یوزر راځي په دې باندې کلیک کوي فنکشن به کال کیږي او دلته به راځي دغه ډیمو به سلیکټ کیږي. دغه نه وروسته به د ډیمو انر ایچ ټي ام ایل چې ده هغه به په دغه ټکس باندې تبدیل کیږي. اوس که دلته موږ راشو دا په خپله په ډیمو کې دلته پروګرام لیکلی ده. خو کله چې موږ دلته راځو او په دې بټن باندې کلیک کوو نو دغه پروګرام به چینج کیږي. دلته اوس چینج شو. نو په دې اساس باندې په دغه ایونت کې ان کلیک ایونت یعنی یوه واقعه کله چې کیږي یا ماوس کلیک کیږي یا ماوس هوار کیږي یا ماوس دې لرې کیږي، دا په خپله ټول ایونټونه دي. نو په دې ایونت کې موږ دا فنکشن ورته کال کوو. دا دلته چې کله فنکشن راغی فنکشن کې دغه ډیمو سلیکټ ولا دا ټارګټ ولا پروګرام یې چینج کړو. نو فنکشن باندې اوس موږ همدومره خبره کوو. انشاءالله وروسته مفصل درس پرې لرو. فنکشن ډېر مهم دی په پروګرامینګ کې. فنکشن یو ډېر لوی بحث ده او په ایونت باندې پوه شولو چې کله موږ یو بټن ته یا هر څه ته یو ان کلیک چې کله یو زر راځي او په هغې باندې کلیک کوي دا ایونت هم ورکړو چې هغه باید څه وکړي. دلته موږ فنکشن ورته پاس کړی ده. کله چې راځي یو زر دې باندې کلیک کوي نو دلته فنکشن کال کیږي. دې ته کال وایي. لکه یو چا ته غږ ور وکړي یو څه ته غږ ور وکړي نو دا چې موږ کله کال کړو فنکشن اکزیکیوټ شو او والیو چینج شول. او بیا راځو همدغه څه په باډۍ کې هم لیکلی شو. موږ که وغواړو دلته هم هیډ بیخي لیکلی نه ده په دې مثال کې. نو دا هم هغه خبره ده. دلته په باډۍ کې سکرپټ لیکلی ده او په باډۍ کې بیا یو فنکشن پاس کړی ده او دلته ورته ویلي دي چې دا سلیکټ کړه یعنې ټارګټ کړه او د دې انر ایچ ټي ام ایل چې دغه تغییر یې ورکړه فنکشن کال کړه. نو فنکشن په دې اساس کار کیږي او تاسو کولی شئ مختلف فنکشن جوړ کړئ. چې زه د مثال په ډول زه دلته اوس راځم دلته یو فنکشن جوړوم چې دوه جمع. اوس نو دلته زه ورته چې دوه جمع دوه رنګ کې او بیا به اکزیکیوټ کې دلته څلور کېږي. تاسو مختلف فنکشنونه په مختلف برخوز باندې جوړولی شئ چې تاسو کولی شئ تقسیم او ضرب او داسې نورې عملیې اجرا کړي. ایکسټرنل جاواسکرپټ ایکسټرنل جاواسکرپټ موږ یو ځان فایل د جی ایس په نوم د جاواسکرپټ جوړوو. هغې ته ایکسټنشن یې جی ایس ورکوو بیا یې د خپل ایچ ټي ام ایل صفحې سره لینک کوو. د مثال په ډول زه راځم دلته کمپیوټر کې ویسکوډ خلاصوم او دلته راځم نو کنټرول ان وهمه او بیا کنټرول اس وهمه. په دې ځای کې زه غواړم چې د انډیکس ډاټ جی ایس په نوم یو فایل جوړ کړم. دا فایل چې ده په دې کې به ټول جاواسکرپټ وي. په دې کې نه سی اس اس کار کوي نه ایچ ټي ام ایل کار کوي. دلته کوم کودونه چې دی باندې جاواسکرپټ مربوط دي او دلته موږ چې ده د یو انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل په نوم یو فایل لرو او په دې ځای کې د انډیکس ډاټ جی ایس. اوس که زه غواړم چې یو څه دلته ټارګټ کړم مثلا دلته یو بل پروګرام ده او دلته ورته لیکم چې آی ډي یا سترنل جی ایس. زه اوس راځم په دې باندې جاواسکرپټ کود وهم سترنل. نو بیا دلته راځم او په دې ځای کې ډاکومنټ دلته ټارګټ کوم ګیټ الیمنټ بای آی ډي دلته ورته لیکم چې external دلته یې بندوم HTML
and this is an external JavaScript file. صحیح ده. دلته اوس زه راځم دا رن کوم، دلته جی اس فایل ده او دلته د انډکس ایچ ټي ام ایل فایل ده. زه په دې ځای کې وینم چې هلو جاواسکرipټ دلته موږ په جی اس کې ورته لیکلي دي، په دوهم پروګرام کې چې ایکسټرنل جی اس چې د دغې پروګرام چې د دغې هغه مساوي په this is external JavaScript فایل کا. نو دلته زه اوس په دې ځای کې کار نه کوي ځکه موږ ورسره لینک کړی نه ده. تاسو که غواړئ چې ورسره لینک یې کړئ نو بیا به دلته په دغه طریقه باندې تاسو که د سکرپټ ټګ خلاصوئ هغلته به اس ار سی لیکئ او بیا به د جاواسکرipټ نوم ورته لیکئ او بیا به ایکسټنشن ورته لیکئ. مثلا زه دلته راځم او په دې ځای کې د جاواسکرipټ ټګ مې خلاص کړو، سکرپټ اس ار سی بیا دلته ورته لیکم چې انډکس جی اس او بیا به ټګ وتړئ. نو په دې اساس باندې موږ دغه ایکسټرنل فایل چې دلته په فولډر کې ښکاري په دغه ځای کې دغه ایکسټرنل فایل هم د دې سره کنیکټ اوس دغه ټول کود په دغه ایکسټرنل فایل کې د جی اس موږ لیکلی شو او دلته ټول کود د جی اس لیکل کېږي. نو دا هم ډېره مهمه طریقه ده چې تاسو کولی شئ په لویو پروژو کې کله چې جاواسکرipټ تاسو کاروئ هغې کې ټول کودونه د جاواسکرipټ ځان ته وي او د ایچ ټي ام ایل ځان ته وي، سی اس اس ځان ته وي، د کود د پاکوالي لپاره ډېر مناسب دي. نو ایکسټرنل فایل موږ داسې ورسره کنیکټ کوو. اوس که دلته راشو او په دې ځای کې دغه ډاکومنټ زه ریفرش کړم دلته به ورسره کنیکټ وي او دلته به لیکلي چې this external JavaScript file. په دې شکل موږ ایکسټرنل JavaScript ورسره کنیکټ کولی شو. ایکسټرنل JavaScript advantage څه فایدې دي دلته یې ویلي دي چې موږ د ایچ ټي ام ایل د جاواسکرipټ کودونه سره بیل کولی شو. it make HTML JavaScript easy to read and maintain. جاواسکرipټ او HTML اسانه کوي چې څرنګه په اسانه یې په اصطلاح مینټین کړي او دلته فایلو لوډ کې هم یو مثبت تاثیر لري چې تاسو کولی شئ ځان ته یې کوي او هغه څه هم چې پکار دي هغه به راخلي. ټول په HTML فایل کې دومره مناسب نه راځي. په دې طریقه تاسو جاواسکرipټ سره کنیکټ کړئ او دلته اکسرسایز ده تاسو کولی شئ چې دغه باندې سبمیټ کړئ. د نن لپاره انشاءالله درس دومره و، بیا انشاءالله نورو ته وروسته راځو.